د خویندو میندو حیا راله والوتله والوتې د الوتې داسې بې حیایي دې موبایل راوستله داسې بې حیایي چې الله دې رحم وکړي نو مسجد کم ماشوم سره دا څپېړه شته دی زه وایم مور دې خوا ته په کټ کې نه کیني خور دې خوا ته په کټ کې نه کیني مورې خورې ته نه خبر چې ده په دې څپېړه څه کتلي دي د ټول وجود کتلی دی که نه دی به د مور سره په کټ کې څنګه کیني دا ډیره بې حیایي راغلې ده یا الله زمونږ د نوجوانانو زمونږ د ټولو ته حفاظت وکړي خدایه مونږ ته بچ کړې ربه مونږ ته بچ کړي ډیره بدامني ورسره راغلې هغه دور دی چې صرف تڼۍ یې کولاو ده سینه ښکاري ملایک شاته شول نبی علیه السلام ورته عثمانه سینه دې پټه که ملایک شاته شول تا نه حیا کوي تا نه حیا په لاره به روانو ملایکو به حیا کوله داسې پاک دور ما وی چې زما لور ته به د ده نه غوره څنګه میلاویږي وی چې لږې ورځې تېرې شوې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ماته وی عمره رضی الله تعالی تا چې د کمې لور متعلق ویلي او حفصه رضی الله تعالی تا چې وی چې عثمان رضی الله تعالی عنه له ورکومه هغه لور دې ماله په نکاح راکړه وی الله مې د لور نه د مؤمنانو مور جوړه کړله ما ته څه پته وه دا ته نن چاته ووایې زه پلانکي سره رشته کوم خپل لور ورکوم دی بیا دا لور وغواړي هغه د خولې نه وواته چې لور ورکوم بس دا بیا څوک غواړي نه نبی علیه السلام ورته ته به خفه کېږې نه عثمان رضی الله تعالی عنه ونه غوښتله ستا د لور سره زه نکاح کوم وی الله مې لور د مؤمنانو مور کړله او پیغمبر مې الله زوم وګرځو زه د پیغمبر الله سخر وګرځولم ما دپاره دا ډېره خوش قسمتي ده ما دپاره دا ډېره خوشحالي ده زه په دې باندې ډېر خوشحاله شم نو دا اسې خبرې دي چې دې میاشت کې نکاح تړل ټیک نه دي دا د عزت میاشت ده روجې پکې نیسو ورته وی چې لور در کومه د وی زه به مشوره وکړم اوس راته څه ونه وي نبی علیه السلام ورته عمره رضی الله تعالی عنه وی ته مه خفه کېږه ستا لور ته به الله د ده نه غوره ورکړي او ده ته به الله ستا د لور نه غوره ورکړي عجیبه خبره ده نو ستا لور ته به الله د ده نه غوره ورکړي او ده ته به الله ستا د لور نه غوره ورکړي نو چې لږې ورځې تېرې شوې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې بل لور نکاح د عثمان رضی الله تعالی عنه سره وته بله لور یې وله ورکړله نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وی ما وی چې عثمان رضی الله تعالی عنه ته خو زما د لور نه غوره میلو شو نبی علیه السلام لور یې وغوښته خو زما لور ته به د ده نه غوره څنګه میلاویږي دا خو دسی صحابی دی چې اسمان کې ملائک حیا کې دا غاړه دسی کولاو وکنه نبی علیہ السلام ورته عثمانه غاړه بند کا ملائک شاته وړېدل تا نه حیا کې وی تعالی الله اکبر وی ملائک در نه حیا کې خدای دې خیر وکړي خدای دې خیر وکړي زمونږ د بې حیایۍ انتها شروع ده انتها حیام والوتله